پر کابل د پاکستان برید ته د امریکا غبرګون. پر پلازمینې کابل د پاکستاني جیټ الوتکو برید بیلابیل غبرګونونه راوپارول. امریکایي چارواکو د پاکستان د برید پر وړاندې څه ویلي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا د جګړې وزارت غبرګون لرو، خو پیل د CIA د کارکونکي پر څرګندونو کوو. سارا اډمز لیکلي د پاکستان پوځ په کابل کې هوایي برید کړی. د امریکا د استخباراتو ادارې CIA پخوانی ماموره سارا اډمز د خپلو لومړنیو ناتایید شوو معلوماتو له مخې وایي د پاکستان پوځ په کابل کې د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي مسعود په یو هوایي برید کې په نښه کړی دی. اډمز د جمعې پر ورځ د کابل عبدالحق څلورلاره کې له یو هوایي برید وروسته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زموږ ډلې په کابل کې دي تر څو په دې اړه لا نور معلومات راټول او وروسته یې شریک کړو. د هغې په خبره چې مسعود ته د طالبانو د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اوسېدو لپاره ځانګړی میلمستون ورکړی و. په کابل کې سرچینو او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چاودنو خبر منلی او زیاته کړې ده چې په دې اړه پلټنې روانې دي او معلومات به وروسته شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د TTP د مشر نورولي مسعود د مرګ او یا ژوبلې په اړه لا تر دې مهاله کره معلومات نشته. بلخوا پینټاګون افغانستان انټرنیشنل ته خبر ورکړی چې په کابل کې له شوې پیښې خبر یو. د امریکا د جګړې وزارت د کابل د پنجشنبې د شپې له درندو چاودنو څخه خبرداری وښود او افغانستان انټرنیشنل ته ویلي موږ د کابل د چاودنو په اړه له راپورونو خبر یو، خو دا مهال د دې پیښې په اړه کومه تفسیره نه لرو. درنو لیدونکو له ملتیا مو